یو تازه ترین خبر چې همدا اوس تر موږ راورسېدو د پښتو مشهور اداکار یا سندرغاړی میراوس چې ټول عمر یې پښتانه خندولي، پښتانه یې خوشحاله ساتلي دي، خو هغه نن خپله په ژړا د غم سره لاس او ګریوان دی، درد سره لاس او ګریوان دی او د هغه نه ډاکټرانو د هغه یوه خپه هم کټ کړله ځکه چې هغه د شوګر ډېر زیات سخت مریض دی او په رپورټ کې دا هم راغلي چې هغه د خپلو بچو نه هم خفه دی. معلومه نه ده چې په کور کې یې بچو سره داسې څه مشکل پېښ شوی، خو تر کومه حده پورې چې د ده خبره ده نو قدرمنو دوستانو ده به تر اوسه پورې خپله خوړله، خپله به یې کوشش کولو چې څه محنت مزدوري وکړي، خو نن سبا چې دا په کوم حال دی نو یقینا چې ډیر زیات افسوسناک حالت سره مخ دی او الله پاک دې داسې کار یا داسې مرض نه هر مؤمن مسلمان وساتي ځکه چې د ژوند په اخرو کې انسان داسې حد ته ورسي نو د هغه بیا موږ به دا ووایو چې بدې ورځې شروع شي. دوستانو موږ همیشه دعا کوو چې الله پاک دې ټول مسلمانان د میراوس لالا سره دوی ټول د الله پاک په روغ صحت دوی ته ورکړي او د دوی دا کوم مشکلات چې دي د الله پاک حل کړي. یقینا چې دې خبر نه موږ خبر شو ډیر زیات خفه هم شو، خو غوښتل مو چې مینوالو سره د دې خبر باره کې تاسو ترین اپډیټ شریک کړو. تاسو هم ډیره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره ملتیا کوئ. ډیره مننه مو کوم، خوشحاله اوسئ.